د غرونو ترمنځ یو کلی و. دا یو عادي کلی نه و. خلک به د ماښام نه وروسته دروازې بندولې، نه د غلو نه ویرې، بلکې د یو عجیبه شي له وجې. خلک به ورته ویل خندا کوونکې پیرې. هیچا به هغه نه لیده، خو که به دې غږ واورېدی نو پوهه به شوې چې ستونزه ده. هغه نه چیغه وه نه ژړا وه، هغه خندا وه، خو داسې خندا چې هم ویرونکې وه هم عجیبه وه. په دې کلي کې یو هلک اوسېدو، نوم یې بشیر و. بشیر ډېر شوخ و، هره خبر به یې ټوکه ګڼله. که څوک به ورته ویل پیرې شته، هغه به ویل هو، زما د ترې په شکل کې. یوه ورځ یو زوړ سړی ورته وویل که د شپې خندا واورېدی ځواب مه ورکوئ. بشیر وخندل او وویل که هغه ټوکه کړي. زوړ سړی چوپ شو او وویل هغه ټوکه نه کوي، هغه خلک ټوکه ګرځوي. یو شپه د شاکر په نوم یو سړی د شپه ناوخته کور ته روان و او په زړه کې یې دا فکر کول چې ښایي هغه خندونکي شیطان به مخې ته راښکاره شي. ناڅاپه یې یو خر ولید چې د کوڅې په غاړه ولاړ و، خو حرکت یې عجیب و. شاکر لږ شکمن شو خو خپل لار ته روان شو. بیا یې یو بوډا سړی ولید شاکر او وویل ته باید د شپه په داسې وخت کې دلته ونه درېږې، که هغه خندونکي شیطان راښکاره شي خطرناک به وي. بوډا سړی وویل زه په دې کله کې نوی یم، لاره نه پیژنم، که کولی شئ ماته د وتلو لاره وښیئ. شاکر وویل هو راځه، زه به درته لاره وښیم. بوډا سړی مخکې روان شو. کله چې لږ وړاندې لاړل، بوډا سړی ناڅاپه ودرېد او شاته واورشت، خو په هماغه شیبه کې یې بڼه بدله شوه او په خندونکي شیطان واورشت. شیطان خپل لاس د شاکر په روغه کېښود لکه جادو چې پرې واچو. شاکر غوښتل چې چیغه وکړي، خو پر ځای یې خندا راوتله او له هغې ورځې وروسته هغه بې اختیاره خندل تر دې چې له ډېرې خندا بېهوش شو. هماغه شپه بشیر او د هغه ملګری کریم له حجرې راوتل. کریم ویریدلی و. هغه وویل راځه کور ته لاړ شو. بشیر وخندل او وویل ته ډېر ویریدونکی یې. شپه خاموشه وه، یوازې د باد غږ و. کله چې دوی د زاړې ونې ترڅنګ تېرېدل، ناڅاپه یو خندا واورېدل شوه. کریم ودرېد او وویل دا هماغه دی. بشیر او وویل دا څوک ټوکه کوي. هغه په لوړ غږ وویل که څوک یې نو راشه. چوپتیا شوه. بیا یو غږ راغی. کریم او وویل ځواب مه ورکوه. خو بشیر بیا هم وخندل او وویل زه خو خوندور یم. ناڅاپه د ونې سوري وخوځېدل. کریم چیغه کړه، منډه کړه. دواړه منډه شولې، خو خندا هم ورسره وه. کله چې کور ته ورسېدل، کریم خپل کور ته ننوت، خو بشیر لا هم وخندل. هغه وویل دا خو هیڅ هم نه و. هغه کور ته لاړ، ویده شو. خو کله چې سترګې پټې کړې، خندا بیا راغله، دا ځل د خوانې له کنج نه. بشیر سترګې خلاص کړې او وویل ته لا هم دلته یې؟ هیڅ ځواب نه و. سهار د هغه مور هغه وویل دا څوک دی چې په دیوال یا لیکلي؟ بشیر پورته شو او ولیدل پر دیوال لیکلي شوي و بشیر ډېر خبرې کوي. هغه وخندل او وویل ښه لیکلي یې، خو ستونزه همدلته پیل شوه. هغه ورځ هر ځای چې بشیر تلو، یو غږ به ورسره خبرې کولې. کله به یې ټوکه کوله، کله به یې خبرداري ورکوله. کله چې به آبی څښلې، غږ به ویل ډېرې مه څښه. کله چې به روان و، غږ به ویل احتیاط، او هغه به لویید. شپه شوه. بشیر بستر ته لاړ، خو دا ځل هغه جدي و. هغه وویل دا څه روان دي؟ ناڅاپه یو غږ راغی. ته زما تر ټولو ښه ملګري یې. بشیر ورو ورو وویل ته څوک یې او دلته څه کوې؟ غږ وویل زه هغه یم چې خلک خندوي تر څو چې هغوی ژاړي. بشیر وخندل. نو ته کوم ډول مسخره یې؟ چوپتیا. بیا نن شپه زه درته ښیم چې څوک مسخره دی. ناڅاپه د خونې دروازه په خپله خلاصه شوه. بشیر ودرېد. دا بیا څه ده؟ هغه ورو بهر ووت.
انګړ خاموش و، خو د انګړ په منځ کې یو څوک ولاړ و. یو انسان، خو عجیبه و. سر یې کږه و، بدن یې نری و او خوله یې تر غوزه غځېدلې وه. او تر ټولو ویرونکې خبره، هغه خندل، خو غږ نه و، یوازې حرکت. بشیر وویل: او ای ته هماغه یې؟ هغه موجود ورو سر وخوځاوه. بیا یې په مات غږ وویل: ته ډېرې خبرې کوې. بشیر وخندل. هو، زه ډېرې خبرې کوم. ناڅاپه هغه موجود د سترګو په لپ کې د بشیر مخې ته راغی. بشیر ټکان وخوړ. اوی دومره تیز؟ هغه موجود ورو وویل: اوس زما وار دی. ناڅاپه بشیر احساس وکړ چې د هغه خوله خپله پرانستل کیږي. هغه غوښتل غلی شي، خو نشو کولی. هغه خپله خندا نه وه، هغه مجبور و. هغه خندل او خندل او خندل. سبا سحر کلیوال حیران وو. بشیر د کلی په منځ کې ناست و او لا هم خندل. بې وقفه کریم ورته ورغی: بشیر بس کړه. خو بشیر نشو درېدلی، هغه یوازې خندل. کلیوال ملا ته ورغلل. ملا وویل: هغه خندا کوونکی پیری دی، که څوک یې خبرې ته ځواب ورکي نو هغه یې روح ټوکه کوي. کریم وپوښتل: څنګه یې وژغورو؟ ملا وویل: باید هغه وخندوو ترڅو هغه غلی شي. ټول کلیوال راټول شول. یو یې ټوکه وکړه، بل یې مسخره حرکتونه وکړل، حتی یو سړی اوبې واچولې. بیا یو زور سړی راغی. هغه ورو بشیر ته نږدې شو او ورته وویل: ته ډېر غټ مسخره نه یې، ته یوازې یو عادي هلک یې. ناڅاپه چوپتیا شوه. بشیر خندا بنده کړه او د هغه تر شا یو زورور غوسناک غږ راغی: هغه زما دی. پیری ښکاره شو. دا ځل نور خندونکي نه و. زور سړی وویل: ته د خلکو ویره خندوي، خو که څوک تا جدي ونیسي ته کمزوري کیږي. پیری ورو ورو شاته لاړ. کریم وخندل: نو ته ډېر خوندور یې. بشیر ورو وویل: نور نه بسته. خو یوه شپه وروسته کریم یوازې روان و او ناڅاپه ته لږ خاموش یې. کریم کنګل شو او ورو وویل: نه، زه هیڅ نه وایم. غږ ورو وخندل: نو زه به یوازې له تا سره خبرې کوم. او له هماغې ورځې وروسته ډېرې خبرې مه کوو، که نه نو پیرایي به راشي. او په دې وخت کې له کوره بهر مه ودرېږئ. د شپې کور ته لاړ شئ. په هغه کلی کې خلک لږ خبرې کوي، خو ډېر فکر کوي. ځکه که ډېرې خبرې وکړئ، کیدای شي څوک بل در سره وخاندي. که تاسو هم دارنګه ویډیوز جوړول غواړئ او زما په رقم د یوټیوب او فیسبوک سره د میاشتې په لکو روپۍ ګټن غواړئ، نو د دې دپاره موږ یو مکمل کورس جوړ کړی دی. په دې کورس کې به موږ تاته درښیو چې سټوري څنګه جنریټ کیږي د اے آی سره، او په دې کورس کې به موږ تاته درښیو چې ماسټر پرومپټینګ څنګه کیږي او اے آی به څنګه ټرینډ کوي چې تاته مکمل ستا په مطابق سټوري در جوړه کړي، ستا په مطابق پرومپټ تاته درکړي او هغه پرومپټ ته راواخلې د هغه څه اے آی ویډیوز څنګه جوړیږي. دا چینل ته ورته وګوره. دا چینل ما صرف او صرف په 3 ویډیوز باندې مونیټایز کړي. په یو هفته کې اندر زما چینل مونیټایز شو او ماشاءالله اوس پر دې باندې په لکو روپۍ د میاشتې انکم را روان دی. که تاسو دا رقم انکم غواړئ پر کور باندې ناست نو اوس ما پر واتساپ باندې رابطه وکړه او کورس جوین کړه. د دې کورس 1 ټایم فیس دی صرف او صرف 1000 روپۍ باندې. او که تاسو د 20 اپریل څخه مخکې جوینینګ وکړئ او د دې څخه صرف او صرف تاسو 6000 روپۍ فیس اخیسته کیږي.